السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، ورسېدلو اوس خپل د فزیک مضمون څوم فصل ته؟ شپږم فصل ته. شپږم فصل کې موږ د ساده ماشینونو په هکله باندې غږیږو. خو زموږ د تیر فصل موضوع څه شی وه؟ تیر فصل موضوع مو قوه وه او موږ د قوې مختلفې اغیزې ولیدلې. ګرانو زده کوونکو، اوس ورسېدلو د خپل اتم صنف فزیک مضمون څوم فصل ته؟ شپږم فصل، چې موږ په شپږم فصل کې د ساده ماشینونو په هکله باندې غږیږو. ښه نو مخکې دې نه چې د ساده ماشینونو په هکله باندې وغږیږو، ماشین یادوو چې ماشین څه شی دی او ماشین د څه دپاره کارول کیږي او د دې په هکله باندې ښه دی چې موږ په لومړي ځل کې باید موږ په دې باندې پوه شو چې ماشین څه شی دی. ښه نو ماشین هغه یو وسیله ده چې زموږ په کارونو کې اسانتیا رامنځته کوي. د مثال په توګه تاسو که په خپل ورځني ژوند کې وګورئ، تاسو د بېلابېلو وسایلو نه استفاده کوئ تر څو چې خپل کارونه ترسره کوئ. مثلا که تاسو یو پیچ خلاصوئ، تاسو د پیچکش نه استفاده کوئ، یا هم تاسو یو نټ خلاصوئ، تاسو د رنج نه استفاده کوئ. بعضې داسې پیچونه هم دي چې په رنج باندې کولی شئ خلاصې کوئ. همداسې که تاسو مثلا لرګي ماتوئ، د تبر نه استفاده کوئ. که تاسو غواړئ چې یو چیرته لاړ شئ او غواړئ چې زرتره ورسیږئ، نو تاسو په د بایسکل د وسیلې نه استفاده کوئ. ښه نو دغه ټول وسایل چې تاسو استفاده کوئ، چې دا وسایل د څه دپاره استفاده کوئ؟ د دې په خاطر استفاده کوئ چې تاسو هغه کارونه ترسره شي او په سمه توګه ترسره شي. د مثال په توګه که تاسو کولی شئ عادي په خپو تګ باندې هم یو چیرته لاړ شئ، مګر که چیرې تاسو د بایسکل نه چې یو ماشین دی، نو دغه بایسکل نه که تاسو استفاده وکړئ، تاسو په چټکه باندې او په زر وخت کې کولی شئ هغه خپل کوم ځای ته چې غواړئ هلته ورسیږئ. او همداسې مثلا تاسو د پیچکش نه استفاده کوئ یا د مختلفو وسایلو نه استفاده کوئ تر څو چې خپل هغه کارونه ترسره کړئ. نو ماشین څه شی دی؟ ماشین هغه یو وسیله ده چې زموږ په کارونو کې اسانتیا او چټکتیا رامنځته کوي. ماشین څو ډولونه لري؟ ماشین دوه ډوله دی، چې هغه کوم ډولونه دي؟ ساده ماشینونه او مرکب ماشینونه. ساده ماشینونه او دویم هم دی مرکب ماشینونه. ښه نو دا چې کله موږ وایو چې ساده ماشینونه او مرکب ماشینونه د دوی یو بل سره څه توپیر لري او هر یو یې کوم خصوصیات لري. اوس په خپل لومړي درس کې موږ د ساده ماشینونو په هکله باندې غږیږو چې ساده ماشینونه کوم ماشینونه دي او څه خصوصیات لري. ګرانو زده کوونکو، ساده ماشینونه هغه ماشینونه دي چې هغه یو ساده ساختار لري او یعنی ډیر پرزجات او ډیر پیچیده شکل نه لري. مثالونه یې موږ کولی شو، زیات مثالونه لري. مثلا که تاسو بیل وګورئ، چې د بیل نه تاسو د څه دپاره استفاده کوئ؟ دې دپاره چې تاسو مثلا ځمکه راواړوئ او یا قلبه یې کوئ. او همداسې مثلا د تبر نه تاسو څه دپاره استفاده کوئ؟ دې دپاره چې تاسو لرګي پرې مات کوئ. او داسې ډېر زیات مثالونه موږ کولی شو ورکړو. او همداسې مثلا که یو مایله سطحه په نظر کې ونیسئ، مایله سطحه که تاسو په مایله سطحه کې لکه داسې یو سطحه وي، نو دا یوه مایله سطحه ده. که چیرې دلته په دې قسمت کې تاسو یو جسم په نظر کې ونیسئ، دغه جسم که تاسو وګورئ، دغه جسم کیدای شي په دغه کولی شي په ډېره ساده توګه باندې که چیرې دغه جسم تاسو په دغه نقطه کې کیدئ، نو دا خپله کیدای شي چې حرکت وکړي او دې قسمت ته ځان راورسوي. نو دا هم یو ډول د ماشین دی چې یعنې زموږ په کارونو کې اساني رامنځته کوي او په خپله د یو جسم دپاره یو حرکت ورکوي.
نو دا ساده ماشینونه دي چې ډېر مثالونه یې ډېر زیات دي، موږ کولی شو مثالونه یې ورکړو. نو ساده ماشینونه کوم ماشینونه دي؟ هغه ماشینونه دي چې هغه دغه ساختار یې همغه شکل یې ډېر زیات پیچیدګي ونه لري او یو ساده شکل ولري. او مثالونه یې هم موږ تاسو ته وویلې چې مثالونه یې کوم وه. مثالونه یې لکه مثلا موږ رافعه هم یو ډول ساده ماشین دی چې موږ به په وروسته درسونه کې تاسو ته د رافعې په هکله باندې مکمل وضاحت درکوو، تشریح درکوو چې رافعه څه شی دی. او ساده ماشینونه هم نظر د خپلې هغه قوې چې په هغې باندې عمل کوي د هغوی د اتکا نقطې پورې ساده ماشینونه هم ځان نه مختلف ډولونه لري. نو دا زموږ د نن ورځې د درس موضوع وه چې موږ د ساده ماشینونو په هکله باندې وغږېدلو. په وروسته درس کې بل درس کې موږ به د مرکب ماشینونو په هکله باندې هم وغږېږو. خو د اوس به تاسو ته دا ووایم چې مرکب ماشینونه هغه ماشینونه دي چې د څو ساده ماشینونو نه کله چې څو ساده ماشینونه یو ځای کېږي نو یو مرکب ماشین تاسو ته درکوي او یو مرکب ماشین نه ترلاسه کېږي. نو د مرکب ماشینونو په هکله باندې هم تاسو ته به په نورو درسونو کې معلومات درکوو چې مرکب ماشینونه کوم دي او مثالونه یې هم کوم مثالونه دي. دا زموږ د نن ورځې درس موضوع همدا وه چې د ساده ماشینونو په هکله باندې وه چې ساده ماشینونه هغه ماشینونه دي چې تاسو په هغه ساده ماشینونه هغه وسیلې دي چې هغه ستاسو په کارونو کې اسانتیا رامنځته کوي. مختلف مثالونه دي لکه موږ د تبر مثال ورکړو، همداسې بیل مثال هم ورکړو. دا ډېر ساده دي او یعنې کوم هغه شکل کوم پیچیدګي نه لري، فقط ساده یو ماشین دی چې یو وسیله ده چې موږ د خپلو کارونو په ترسره کولو کې د هغې نه استفاده کوو. نو د نن ورځې درس موضوع مو همدومره وه. که چیرې تاسو په ساده ماشینونو کې به هم کوم سوال ولرئ نو به هم کولی شئ ما نه پوښتنه وکړئ او زه تاسو ته یوه کارخانګي چې درکوم هغه دغه ده چې تاسو نه زه غواړم چې ما ته د ساده ماشینونه چې تاسو په خپل ژوند کې د هغې نه استفاده کوئ نومونه یې ما ته واخلئ چې کوم ساده ماشینونه دي او نومونه یې واخلئ او ما سره یې په کمنټ کې شیر کړئ. زه به یې وګورم او زه به تاسو ته خپل نظر درکړم. دا کارخانګي په دې خاطر تاسو درکوم تاسو تر څو چې تاسو په درس باندې کاملا پوه شئ او وکړلی شئ ډېر ښه مثالونه د درس په مورد کې تاسو رعایه کړئ. نو د نن ورځې درس موضوع همدومره وه. تر بیا درسه پورې تاسو په لویه الله سپارم. خدای په امان.